وای ظالمانو ما درنه جازونه او ټانګونه غوښتي ول او تاسو زه په خر باندې کښېنولم ظالمانو. خلک میلمنو ته چای ورکوي، ډوډۍ ورکوي، پیزه پرېښوري، غوښې پرېښوري، چرګان پرېښوري، پلونه پرېښوري او تاسو په ما باندې د خر چکرې خورئ. وایي په خر باندې کښېنوم، په میدان دې خوشي کوم، او که د جازونو او د ټانګونو نومونه دې واخیستل نو په میدان به دې شرموم. په پکول ماما او ټرمپه یاره یو خو زما د دې سر نه دا پکول لرې کوي، پکول مې د سر نه لرې کوي. یو مو په خر کښېنولی یم او بله مو دا پکول لا په سر کړی دی. دا پکول خو رانه لرې کوي که نه. و تاسو ته وایم دا پکول رانه لرې کوي، ډېر بدې پکې ښکارم. و خلیزاده ته خو ور وځي دا پکول رانه لرې کي. یاره ټرمپروکې ډېرې غرتې به نه کوې، ډېرې غرتې به نه کوې. دا د مشتر پکول انتخابي نشان دی او د چا چې ورځ بوکوي که نه نو هغه ته به ورپسروئ. نو خبره داسې ده که نه ټرمپه، وایي چې ګیرې نو شیرې نه رژه، که شیرې نو ګیرې، وایي که خوارې نو په هندوستان هم خوارې. یاره ملا صاحب برادر غني، یو دی د لر غني او دوه دی د بر غني، یو دی برادر غني او بل دی اشرف غني. خبره داسې ده که نه چې ته خو خیر دی که نه، ته خو راته لږ احترام وکړه، لږ احترام راته وکړه. خیر د دې خر نه مې کوز کړې، ډېر بد ښکارم که نه په دې خر باندې. خیر د امریکا چې یم که نه ولسمشر یم ولسمشر. نه که نه نه که نه، ته چې په هر ځای کې داسې بېځایه بېځایه غږېږي او افغانستان ته راغلی او د ټانګونو او جازونو نومونه اخلي نو په خر باندې خو بس پارېږي که نه ټرمپه، کمقل ټرمپه. ته خو په هر ځای کې دا خوله واضح خو بس دلته کارونه خو برسره کېږي که نه. و خلیلزاده د کاکا بچی دا خو به دې پوه کړی چې دلته له خوله سمه خوځئ. یاره محترم برادر غني ده ته ما ډېر ویلې که نه، ډېر مو ورته ویلې چې دا خو دې څه دنیا کور نه دی چې ته پکې داسې نخرې کړې او داسې نازولې کېږي. ما ورته ډېر ویل چې دا چې دی که نه افغانستان دی، دلته اوس هم قدمه مچا خبره په نمبر باندې اخلي چې څو قدمه مې وروستي دي. خو دا بس نه پوهېږي، ده به خیال کړی چې زما دنیا کور دی، راځه نخرې پکې کوه، ما ته به څوک څه نه وایي. بس ټرمپه نو تا چې د افغانستان ته دنیا د کور خیال کړی دی که نه او داسې نازولې به یې کېږي او داسې نخرې کې نو داسې په خر بس پارېږي. داسې چل دی که نه جلاموبینه په دې شاخوا نو لغته ورکړه په دې خپو کې د دې پټې پورې منډه ووایي واپس راشي. دا خر خو داسې نه پوه کړی دی واپس درته راځي، یو خر لاندې دی یو بل خر پرې د پاسه دی. یاره ما دې هم دغه خر ووهي که نه چې ما د افغانستان ته دنیا د کور خیال نه دی کړی. بل وایي زلنسکي راغوښتی او هغه لږ په سړیتوب غږېدو نو ما هم دا سترګې راسیرې شي مین چې ټوله دنیا به ما نه هېرېږي. نو په دې خاطر مې تاسو ته وویل چې دا وسلې راکړې ما ته، بیا به نه یادومه که نه. خیر د محترم ملا یعقوب صاحب معاف مې که، بیا به خیر څه نه کېږي. به دې خر ته ووایي چې ما د ځان نه پوس کړي. یاره ټرمپانو وایي د خر په خبره خر پوهېږي. وایي چل دی که نه چې اواز ورته ورکړو ته یې معکوس کړه نو په خبره به دې پوه شي. زموږ په خبره دا خر نه پوهېږي خو ستا په خبره پوهېږي. صحیح ده که نه؟ هسې نن تا سره په یوه کاسه کې خوړلې ده، داسې چل دی که نه چې ستا په خبره پوهېږي ته تا د کوزۍ د دې ځان نه. یا خر وروره خیر دی ما د ځان نه کوز کړه، دا خلکو در باندې کښېنولې یم بېرته کېوتی نه شم. ما یول ځل مې دی چې په تا په خر باندې کښېنم که نه، دا مې یول ځل دی. یعنې بل به زه کېوتی وم په تا باندې بس نمزور راغلی ستړی شوی به یې ما کوز کړه د ځان نه. خیر دی که نه؟ و خر وروره یاره ټرمپ وروره ما ته خو خوند نه کوي چې ته په ما باندې نازې. نو دې چل دی که نه چې ته ما سره یو ځای وزونه کوه نو خوند به وکړي. پروګرام ته ورغایه